دا تاسو چې دا ښځې نه دي ښې او پوزه کته ده دا ښکته تاسو ستر نه کوئ کلی م رانیستلی کور ته نو اوس د کلي خبرې اوره اوس د کلي اوره نبی صلی الله علیه وسلم چې ویله وایي ایاکم والدخول علی النساء ښځو خواله مه ځئ صحابي دې تپوس وکړئ لیوره نبي علیه السلام لیول خو مرګ دی مرګ له خلک خواله ورځي که دې تښتي مرګ ښه شی دی که بد شی دی بد شی دی ښځه کونډوي بچیان یتیمانوي کلی ټول پریشانه کوي ځمکې سورې کېږي بیلچې دوړې بادېږي مونس یې بیان کوي لس ورځې خلک راخوشي مرګ دومره نقصاني شی دی لیکن موږ د مرګ څخه دا زما خور کیني کې تښتي دی خورې ته اوسه کینې کې تښتي دی کیني سره خورې یا زما مؤمنې خورې یا مؤمنې خورې الله دې عزت وساته لیور سمه کېنه خو دا عجیب ستا نقصان دی وروره دا د هغې غریبي نقصان نه دی که هغه دې پرده وکړه ته ورسره جنګ کې خلک ځینې څه وایي مولوي صاحب زموږ زړونه پاک دي موږ ته پاته ده ستا زړونه پاک دي دا مرض څوک معلوموي لابراتوار والا که د جومات مولوي صاحب نو مولوي صاحب ښه سړی دی که لابراتوار والا مولوي صاحب ښه سړی دی خوارانو سره دی هغه به هم ښي خو دومره ښه نه دی نو دا نقصان چې دا ستا زړه پاک دی که نقصان دا به څوک معلوموي او د الله دلته څوک ګرځي د الله خبرې څوک کوي نو خو زه درته وایم چې نقصان دی که هغه له پیس ورکې مرض درته وښوده ما بې پیسه مرض وښوده ته خفه شولې کور کې به ستر لږ اهتمام کوو که نه به کوو آفرین الله دې توفیق درکړي لکه نران شي قسم ده چې خفه نه شئ لانجه ونه کوي ګیله را نه شي ستر نه شئ کولی دا سپینه ننګور دی دا د سرو لاسونو والا دا چې دې وراره ته وښیې بیا هم دنه نه خوشحالېږي نو الله دې ناراضه که وراره هم ناراضه دی نو راځه دا وراره یو ورځ ناراضه که چې الله دې همیشه دپاره راضي شي هلکانو تاسو هم لږ برېک والی چا کور ته ځان مه ورننوځه ښه لږ شاندې برېک واله خیر دی الله تا ته هم ویلي دي او دې کې خو رسول الله سړي ته ویلي زما مؤمنې خورې بل ادب یاد کړه زما سره صرف دوه خبرې پاتې شو مختصرې لاره باندې چې ځای عطر مه لګوئ داسې کریم مه لګوئ داسې جامې ما غوندې چې تاسو ته د خلکو توجه راغونډېږي ډېرې نرۍ ډېرې تنګې ډېرې لنډې یا د اوسنۍ زمانې ډېرې پړاقې پنسې کول پړاق نستوڼي کول د دوکانونو ته ورځئ او قلار هغه هم د ځوان زوی پردې راچلي چې څوک د چا خواته لاړه بورقه ورته د لرګي نه ارته وي دقه بورقه خاوند ته نه ارته وي هغې ته ارته وي دا پاکې جامې خاوند ته نه اچوئ دوکاندار ته اچوئ خپل زوی چې د وشي دومره ښایسته نه ګرځي لکه څنګه چې د پردي واده له روان یې خو دا نقصانه مجلس صاحب ستا دی تا ورته دین نه دی ویلی صرف بار ګرځه او ماښام راځه شین چای راوړي شین چای کې پروت عزت کې د سره پروت نه دین سره سره کار نشته حاجي صاحب که مولوي صاحب یې کو تبلیغي صاحب صرف بار ګرځه یو مکول پیدا کوي یو اسکټ ټله پره دی برابره ده ټله پرې د صحیح مسلمان جوړ شه نر مسلمان جوړ شه موږ سوري مسلمانانو څه وکړو په دې کوټه چې خلک جمعې کې پلاستیک اچوي روغ که سوری روغ مسلمان جوړ شه کلک مسلمان جوړ شه موږ اوبه نه یو موږ هغه وسپنې یو أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية ګرانې خورې عطر مه لګوه چې بار ته وځي داسې تیل مه لګوه داسې خوشبو مه لګوه یو ښځه عطر ولګوي یو بار لاړ شي ولکان پې بحث وکړي چې څومره ښکلې خوشبو وه څومره ښکلي لونګ و رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي دا جنۍ زیناکاره ده که دا عمرې کړې او که حج یې کړی که مدرسې ده د توره ده که سپینه ده ګجره ده که پښتنه ده پوهه ده او که ناپوهه ده فهي زانیتون چېرته په سوچ کړه کریم چې راوړې دا د ښځو نه چې مخکې روانې سوچ دې پې کړی چې څنګه جامې اچولي چې ته سوچ دې پې کړی ولا که څوک دې سوچ ته پرېږدي تا نري نه ده کړې یا الله دا مؤمنان غیرتیان که الله زما خبرې ستا دپاره که الله زما دا خویندې دنیا او آخرت کې عزتمندې که یا الله الله د جهنم نه یې وساته د دنیا د مصیبتونو نه یې وساته یا الله یا الله دقه خویندې مې د هدایت ذریعه د امت وګرځوه بل زما مؤمنانو خویندو لاس چاله مه ورکوئ رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي یو سړی چاله لاس ورکوي یو سړی پردی ښځې له دله د دینه دا بهتره ده چې سر کې میخ ټک والل شي څوک دی چې سر کې میخ ټک والی شي څوک دا خبره زغملی شي اوس پې سوچ کوه که نه ماما لور او د تر لور او دغه ورنداره د ټوله لاس ورکوو که نه اوښې نه هم ستر دی ستا د خور خاوند جینۍ نه ده جینۍ د دې جینۍ د بلې خور خاوندې نه ستر دی ستر نه به ځي ورسره کپونه به ورسره نه لګوي غاړې به نه ورکوي ځان نه به ورسره نه کښېني والله ما مست کف رسول الله صلی الله علیه وسلم کف امرأة قط د الله پیغمبر ډېر متقي و ډېر مجاهد و ډېر اعلی سړی خو چارې کومې ښځې په لاس کې لاس نه دی ورکړی خویندو دا لاندې کارونه مه کوئ اوس یې درته وایم مخکې مې درته ویلي دا واوره نبي علیه السلام خواته جینکۍ راغلې ویل موږ تا سره بیعت اسلام کوو نبي صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل الله یشرکن بالله شیئا شرک به نه کوئ
د تعویذونه ماویزونه ما چوي خويندو خاپیرو لمزي دمګرو لمزي د ټول اخلاق او چل دی او دوکا دی او کني د خپل رور ته پوسټ چې په نت کې ته دمګری راوړی ته بیا پوه شي چې دمګری په حقیقت کې څه دي یو بشرک نه کې ولا يسرقنا غلا نه کې خورجانې کور مو بس عزت چاله مو ورکا غلا نه کې وچانه بس شي پټینا سره در سپین در د چانه یو شی بل ولا يزنين زنا نه کې مؤمن خوري دا ډیر لوی جرم دی ستا قوم ستا خاندان ستا پلار ستا بچی دی ته پیغور دی ګوره دی خبره نه صح اجتناب وکړه زنا د الله زنا د سترګې زنا د پوزي پوزن زنا کې دینه خبري زنانه وړو ته پوز راخله چې د بلونګ چلی کنه زناکار پوز هر سړی په نه پوي شي مانځي په سینه کې سم پوخ نه ولا يقتلن اولادهن بچي مقتلوي حمل زائل کول ډیر ګرځي سړی ټلیفون کې مولي چې من کنه چې حمل له دوه میاشتو گزایله نه کو کنه اول ته ډاکټر څخه ډاکټر دروغ ولي وي صحیح مؤمن مسلمان ډاکټر چې د الله رب العالمین نه یریږي او حیا پکې وي یو عالم سره شریک به دغه شریک چې څه وي حمل ساقط ول دا غلط کار دی مؤمنانو بچی به نه قتلوي ولا یتین ببهتان په یو بل تور نه لګوي زنانو کې دا کار دی پلان کې دسي دا پلان کې دسي دا پلان کې سره پلان کې سره یم مؤمنانو خويندو دا مکوي الله وی میکوا الله اکبر ولا يعصينك في معروف ان الرسول صلى الله عليه وسلم مخالفت باندې کې په خود رسول الله تابعداري لازمه ده الله فرمای کله چې په زنانو کې دا کارونه نو بیا سره موافقه وکا او څوک واستغفر لهن الله وان الله غفور رحيم الله نه ولا بخنه غواړه نظم مؤمنانو خويندو د خپل د کور او د خويندو د لونو اصلاح وکي چې جنت ته لاړ شي او چیرته مو اصلاح ونکړه په خپل تبع مو جون تیر کړو ډیر پیغورونه ډیر تورونه بدر واوړي خلک بدر باندې خبرې کوي عزت به متباشي او خلک بس تاسو دروازو ته به د بدنامۍ په نظر ګوري اولنۍ خبره مې وکړه چې الله رب العالمین په قران کې د مجاهرت حالت ذکر کړي خدای بد غنله اسلام وې دا بد کار چې تا کړي هغه به جنکې خخولې الله وې تاسو درنه کوم هغه به خدای د مال په شان میراث کې غوښتي الله وې د مکه به مؤمنه هغه به حساب خدای کول او حق به ولا نه ادا کو الله وې حق ادا کا ال دو درې څلورو کا حق نشي ادا کولې به یو نو په نارنګ کې چې څو کړي د یو حق نه ادا کوي دغه آیت دشمن دی غتړې دا دې آیت څه دی دشمن دی مخکې خبره مې دا وکړه چې الله رب العالمین د جنکو صفاتونه کړي په مسلمات مؤمنات قانتات او دا شان صادقات الى اخر الايه فائدې دا الله ورته ګناهونه معاف کړي د سړو مرتبه الله قران کې ذکر کړي جنکی به نظر حفاظت کوي او نظر کې یو ځل ولګي د دویم ځل به نه لګوي او جنکی چې دی یا سړی دا به یو ځل سره نه بیږي چې تر څو په منځ کې هغه د نکاح معامله نه وي او دا شان د نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل سړی دی پردو خو ځخواله نه دی ولی دا منع د اسلام کې رسول صلی الله علیه وسلم جنکو ته ویل چې د خطر ملګوي چې باري خلک محسوس کی بیا په تاسو خبرې کوي چې علماء ټول هغه لباسونه بيزارونه ویل چې خلک ته متوجي کیږي په تا غب لګي دا به بار نه چوي او دا خزه زناکاره ده زما مؤمنانو خويندو مامازوي کاکازوي لیور دی له لاسونه مور په دا حرام دي